لنډ مهم او تازه خبرونه له ملالۍ افغان چینل څخه. افغانه ډاکټره د راولپنډۍ حالي فلمي هسپتال کې افغانه ډاکټره سلیمه رحمان ناروغانو ته د خدمت له امله خورا مشهوره شوې ده. دغه روغتون ځایي خلکو ته روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کوي او خلک د کورونا په سختو شرایطو کې د افغانې ډاکټرې د فعالیتونو ستاینه کوي. ملي امنیت د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه کونړ ولایت کې پر لشکر طیبه شپني عملیات ترسره کړي دي. د کونړ ولایت سیمهییز چارواکي وایي چې دغه عملیات تېره شپه ناوخته د کونړ ولایت د انګام ولسوالۍ کې ترسره شوي دي. د هغوی په خبره د عملیاتو کې د لشکر طیبه 15 غړي وژل شوي دي او 6 تنه نور یې ټپیان دي. سرچینې وایي د یادې ډلې وسلې او مهمات هم د ملي امنیت ځواکونو لاسته ورغلي دي. ملي امنیت تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان ملي امنیت ځواکونو د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI 11 غړي نیولي دي. هند او چین د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین او هند ترمنځ له راپورته شوي شخړې اندېښمن دی. له بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د چین او هند ترمنځ د وروستیو رامنځته شویو شخړو له امله اندېښمن دی او د هغه پایلې د سیمې او نړۍ د سولې او ټیکاو په ګټه نه ګڼي. خبرپاڼه کاږي افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې دغه شخړې د خبرو له لارې حل شي. د چین او هند ترمنځ تازه سرحدي سیمو کې نښتې شوي او دواړه خواوې تلفات هم لري. درنو لیدونکو دا د نن ورځې لنډ مهم او تازه خبرونه په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي وي. که زموږ یوټیوب چینل مو هم سبسکرایب کړی نه وي نو زر تر زره یې سبسکرایب کړئ ترڅو همداسې نور خبرونه هم واورئ. تر بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.